زه امان الله کلیوال یم او په افغانستان کې په هنر برخه کې کار کوم. دا کوره ما جوړه کړې ده، 3 میاشتې مې کار پې کړی او د پړي نه مې جوړه کړې ده. تقریبا تر 300 مترو پورې به پړی پکې استفاده شوی او په دې کې دا کوم انځورونه چې ما جوړ کړي دا زیاتر د لرګي نه جوړ شوي او د اور په ذریعه باندې چې دا د اور تخنیک هم ما په خپله باندې اختراع کړی ده. هغه وسیله چې د هنر په برخه کې نه استفاده کیږي نو د هغې نه ما د هنر په برخه کې کار اخیستی ده او په دې کې د ټولې نړۍ هغه مبارزینو انځورونه مې راخیستي دي لکه د افغانستان نه شاه امان الله خان ده، غازي د چیکوارا ده، ګاندي ده. نو دا د هر ملک او د خپل خاورې دپاره دوی خدمت کړی ده او خپل کار یې کړی ده. نو په دې خاطر باندې مې د دې خلکو انځورونه دلته جوړ کړي دي چې زموږ په افغانستان کې هم داسې یو شخص پیدا شي چې خپل ولس ته، خپلې خاورې ته، خپل وطن ته خدمت وکړي. که د نورو دښمن وي موږ ته پروا نشته، خو زموږ ولس ته، زموږ خاورې ته او خپلې خاورې ته خدمت وکړي. کیدای شي دا به زما په نظر ما ته به نوی وي او خلکو ته به نوی نه وي. دا د پړي نه ما جوړه کړې دا کوره چې ده د پړي نه مې جوړه کړې او تقریبا 300 نه به زیات پړی پکې مصرف شوی ده او لاندې لرګی ده، داخل کې لرګی مې ورته قات کړی ده او دا انځورونه چې دي دا لرګی ده او ټول هغه عکسونه چې جوړ شوي دي اور په ذریعه باندې جوړ شوي دي چې دغه کوم ماشین یا کومه وسیله زه استفاده کوم دا خپله ما جوړه کړې ده. د ده دا وسیله هم ما جوړه کړې او چاته یې ورښیم نه ځکه چې دا شی رانه لاړ نه شي. تر اوسه به ساتم چې څه مخکې لاړې بیا خلکو ته ورښیو. نو دا انځورونه مې په دې خاطر پکې راخیستي دي د ټولې نړۍ مبارزین به ډېر خو هغه کسان مې راخیستي دي چې هغو خپلې خاورې ته، خپل ولس ته یو څه کړي دي. په دې کې به داسې خلک وي او زیاترو ته به دا سوال پیدا شي چې دا د موږ دښمن ده، د افغانستان خصوصا نه غواړي چې افغانستان په نړۍ په دې کوره کې نه وي. زه وایم چې هغه رقم یو شخص باید موږ په خاوره کې پیدا شي چې هماغه رقم هغه ملک ته وایي چې ته په نړۍ کې نه اوسې او زما افغانستان په نړۍ کې. نو دوی خپلې خاورې ته، خپل ولس ته ډېر خدمت کړی او د موږ د افغانستان نه مې غازي امان الله خان راخیستی ده چې تاریخ کې هم څه کړي دي او خپل ولس ته یې خدمت کړی ده. اوس موږ د هغه لار تعقیبوو مخکې ځو. نو دا زما هغه آخري کار و چې 3 میاشتې مې په دې باندې کار کړی. تقریبا 3 میاشتې به یې را پوره شوي چې مومن صاحب را سره باچا خانه هم سته د افغانستان نه ځکه چې د افغانستان پړی ده. پړی مې په سریخ باندې سریخ کړی ده او دوره مې ورکړې او دې شي زه ډېر ځورولی یم. ډېر پړي نه مې په دې خاطر جوړه کړې ده چې دا نړۍ چې ده د پړي په شانتې اوبدلې ده. ما دا فکر هم همداسې وکړو چې زه داسې یو څوک چې دا نړۍ ټوله د پړي په شانتې ده. موږ اوس هسې چټي دي دیوالونه پکې شروع کړي، څوک ازغن تار پکې تېروي، څوک څه پکې کوي، څوک څه پکې کوي. خو که دا انسان حق طرف ته واوړي هلته هم ژوند کوی شي. که دلته وي، که هلته وي، که اروپا کې وي، که امریکا کې وي، هلته هر چېرته دا انسانان دي ژوند کوی شي. نړۍ د پړي په شانتې ده او انسان ته هر چېرته زمینه د دې شته چې ژوند وکړي که دی وغواړي. که دی وغواړي د هنرو چې څومره ستاینه وشي کم ده، خو زه به د زړه نه یو پرتا واقعا چې یو ویاړې د افغانستان ویاړې او زه فکر کوم د ګوتو په شمېر داسې افغانستان پکار ده چې دغسې خلکو ستاینه وکړو. او زه خپله د وزیرزي ګلوبل د شرکت له خوا نه کلیوال صاحب ته $15,000 نقدي مرسته کوم تر څو دوی او همدا رقم هڅه به مو دا وي چې د افغانستان نه نیولې تر خارج اروپا پورې او تر امریکا پورې د ده هنر ورسوو او په دې برخه کې د نړیوال د سوداګریزې ټولنې له اطلسه او د جرمنان د اتحاد نه هیلهمند یو چې موږ سره همکار واوسي. زه هلته هم غړیتوب لرم. هڅه به مې دا وي چې دوی وهڅوو چې دا نور تجاران هم دې برخې ته
صاحب ته ځي او د سولې مطالعاتي او څېړنیز مرکز ملګرو ته ځي بیا هم کور ودانې خدای مو هرکله راغلی. که غواړئ د افغانستان تازه خبرونه، مستند فلمونه، هنري او نورې ویډیوګانې وګورئ نو د پژواک یوټیوب چینل دلته سبسکرایب کړئ. پژواک خبر